بسم الله الرحمن الرحیم. سټینډرډ سولوشن جوړول څنګه کولای شو چې موږ سټینډرډ سولوشن چې دی هغه جوړ دا غي لپاره یو سټپ دا دی چې ته پرایمري سټینډرډ واخلا کم مرکبات چې د پرایمري سټینډرډ د نړۍ معیار خواص لري هغه واخلا هغه وزن کا په تحلیلی ترازو باندې په انالیټیکل بیلانس باندې ته د پرایمري سټینډرډ د لومړني معیار چې واخلا وزن واخلا صحیح ده د پرایمري سټینډرډ مرکب واخلا هغه تحلیلی ترازو باندې انالیټیکل بیلانس چې دی ما سره هغه باندې دغه ته وزن واخلا دویم سټپ کې دغه وزن چې تا واغست دا به بیا ته معلوم مکترو بو کې واچي مثلا ما اول بزو چې واخلم ما وزن واغست اول ما سره مثلا دا وزن مو واغست دا 0.002 ګرام وزن واغست 0.0 یو ګرام وزن واغست 0.3 ګرام وزن واغست مثلا یو مثال په توګه د 0.2 ګرام وزن به بیا لوګو بو کې حل کې 0.0 وزن چې واغست 0.2 ګرام وزن به په لوګو او بو کې مکترو بو کې حل کړي کله چې هغه اومدارنګ چې کله حلې نو باید خورول مو سره وکي ویم خوري کله چې تا دا او خورول صحیح ده نو دغه 0.2 ګرام ته په پته شي کې مثلا ته څومره کې د محلول غواړي جوړ کې مثلا زه غواړم چې 250 کې یا په یو لیټر کې څومره کې چې ته غواړي چې حلې کې صحیح ده نو مثلا تو بدا حجمی پلانس ته انتقال کې د کیپ واسطه نو دیکي یو حجمی پلانس کې موږ سره یو کرخه غوندي او دا کرخه موږ سره څه کوي چې ام دې چې پربته د کیوب واچي داوم به کې واچي او دې کې به ته وبم واچي نو دا تاسو سره معیاري محلول شو اوس کوم غواړو چې اول ټایټر معلومو دا یو طریقه ده صحیح ده او ټایټر نو ته به نارمل سولوشن معلومه نو ټایټر موږ سره وسې دی چې د پرایمري سټینډرډ وزن څومره دی او څومره ملي اوبو کې هغه منحل دی صحیح ده نو دا تاسو سره ټایټر نو ټایټر د پاره جی پر وی جی تاسو سره د مواد وزن دی په ګرام کې او وی چې تاسو سره حجم دی د محلول حجم په ملي کې دی صحیح ده نو مثلا موږ سره به دغه ټایټر چې دی دا به تشتاړي نارملټی تا ټایټر به تشتاړي نارملټی تا نارملټی لپاره فارموله شی او چې weight divided by k and weight 1000 divided by v نو نارملټی موږ سره میسای شي weight divided by v ان دا weight دا weight او دا v دا یو بل تم ترتیب کې ولیکل weight divided by v 1000 ضرب زر تقسیم پر ګرام کې ان weight نو weight divided by v یو وزن تقسیم پر حجم دا موږ سره ټایټر سره مساوي ده نو که ټایټر تا معلومي نو نه ته نارملټي معلومول شي نو نارملټي موږ سره مساوي شي ټایټر ضرب زر تقسیم پر ایکویلنت ویټ کدی کې موږ مثال حل کو مثلا ما سره د سوډیم کاربونیټ وزن د 0.532 ګرام لازم پرایمري سټینډرډ دی پرایمري سټینډرډ والی مب سولوشن سو ملي دی سل ملي دی یعنی ما 0.532 ګرام دا ما حل کړی دی په سل ملي کې نو د ټایټر د سوډیم کاربونیټ به ما سره مساوي شي کتله د سوډیم کاربونیټ او حجم د سوډیم کاربونیټ محلول نو موږ سره 0.532 ګرام سوډیم کاربونیټ دی دا موږ حل کړی په سل ملي کې دی
دین راځي 0.0053 ګرام پر ملي 0.0053 ګرام پر ملي. اوس کوم دلته راشو زه غواړم چې همدغه ټایټر قیمت چې کوم دی ټایټر د سوډیم کاربونیټ زه غواړم چې دا نارملیټي ته بدل کړم او د هغې دپاره فارمول ما سره څه دا زما سره فارمول دی. نارملیټي موږ سره مساوي کېږي ټایټر 1000 ډیوایډ بای کې دلته زما ته څه اړتیا ده معادل وزن د سوډیم کاربونیټ ته. نو معادل وزن د سوډیم کاربونیټ مساوي کېږي مالیکولي کتله د سوډیم کاربونیټ تقسیم پر مؤثر ولانس 1.6 دی تقسیم پر 2 نو معادل وزن د سوډیم کاربونیټ چې شو 3.5 اوس دې فارموله کې وضع کړه. نو نارملیټي مثلا مساوي کېږي زر ټي تقسیم پر 91 زر معادل وزن ټي موږ سره څومره ده نو ټي موږ سره ده نو ټي موږ سره مساوي کېږي د سوډیم کاربونیټ 0.0053 تقسیم پر 3.5. دا محلول تا سره څو نارمل دی دا محلول تا سره نارمل دی 0.102 نارمل 0.102 نارمله سوډیم کاربونیټ دی. نو څنګه موږ څومره وزن اخیستی 0.، یعنې مثلا فلاس کې دې فلاس کې موږ اخیستی 0.532 ګرامه سوډیم هایدروکساید او د دې فلاسک حجم چې دی 100 ملي دی دا 100 ملي حجمي فلاس دی او موږ اوبه هم دې پورې چې دی پکې اچولی دی. نو د دې محلول نارملیټي څه شوه نارملیټي د سوډیم کاربونیټ 0.002 نارمله شو. انتا چې کله 0.532 ګرامه دا تا هر کسل ملي اوبو کې محلول کې نو دې محلول نارملیټي څه شوه 0.002 نارمله.